اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګي ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم. زم تاسو کور به جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو پیر شاهد صاحب او قناصي صاحب او د تاسو ګران خدمت کې زم بیا حاضر یو. ګران وختونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې موږ په مختلف پروګرامونو کې خپل مختلف فلمونه راوړو. نن چې زموږ سره کوم ملما تاسو په سکرین باندې راغلی د خورشید ثاقب صاحب. خورشید ثاقب صاحب ډیر زبردست شاعر دی، ډیر ښه لیکوال دی. تاسو به ډیر ملګري هغوی پیژنئ، ډیر ملګري به نه پیژنئ، خو نن به هغه تاسو موږ مخې ته کېنولی دی. تاسو به انشاءالله د هغوی کلامونه واورئ. ثاقب صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني مننه ستاسو ډېره. تاسو خپل مختصر شان تعارف موږ سره راکړئ او بیا موږ سره خپل شي. زه خورشید ثاقب مې نوم دی، خپل نوم یې خورشید احمد و، بیا ثاقب سره زه خورشید ثاقب باندې د ادبي دنیا باندې شروع شوی یم. ناصحه پرېږده د اشنا توبه کولی نه شم. ناصحه پرېږده د اشنا توبه کولی نه شم، د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. او د سلو کالو د منګو ټوټې هم اوس پرتې دي، ګودر وران شو خو له تا توبه کولی نه شم. او ته چې بتلې تا به ویل چې بل سبا به راځم، ته چې بتلې تا به ویل چې بل سبا به راځم، ستا د راتللو د سبا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. او چې د ښایست په خندا کلي اړوي په بله، چې د ښایست په خندا کلي اړوي په بله، اوړي په شا د دې خندا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. ناصحه پرېږده د اشنا توبه کولی نه شم. او که پکې ژبه مې قلم شي هم د اثر قلم شي، که پکې ژبه مې قلم شي هم د اثر قلم شي، د خپل قلم د ارتقا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. او د هغوی ژبه پسې چې د قلم کړاله، د هغوی ژبه پسې چې د قلم کړاله، نوره شو تیزه د سزا توبه کولی نه شم. او د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. راته خندېږي په حسین مرګ مې قتلۍ ملګرو، راته خندېږي په حسین مرګ مې قتلۍ ملګرو، د یار قاتل د دې ادا توبه کولی نه شم. او د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. او چې هم مې وژني په کتلو هم مې بیا ژوندي کړي، چې هم مې وژني په کتلو هم مې بیا ژوندي کړي، د خپل قاتل هم مسیحا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه کولی نه شم. او یو خوا مې زړه اچاله ورکړو چې زړه نشته دی، یو خوا مې زړه اچاله ورکړو چې زړه نشته دی، بل خوا د زړه هم دلربا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه. او ملګرو ژوند مې دی که هر سهار سوای راته، ملګرو ژوند مې دی که هر سهار سوای راته، خو په سکیندو د خپلې ساه توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه توبه کولی. او سل ځله تا به توبه کړې وي هم سل ځله، سل ځله تا به توبه کړې وي هم سل ځله، خو ته زما هم او زه ستا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه. او ملګرو څه وکړم په داسې بلا واوړېدم، ملګرو څه وکړم په داسې بلا واوړېدم، خیر راله غواړې د بلا توبه کولی نه شم. د پاکې مینې د ګناه. او د جمعې شپه وه د یخنۍ نه رپېدل تود دې کړم، ځکه د زلفو د بېګا توبه کولی نه شم. او مقته ده توبې وباسمه توبه توبه کوم ساقبه، توبې وباسمه توبه توبه کوم ساقبه، توبه توبه نه خو له تا توبه کولی نه شم. د غره په منډو کوزېدله د کافر بچی وه، دا ما په بلم جبه کې لیکلي وو، واقعیتي دي. د غره په منډو کوزېدله د کافر بچی وه، سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه، په دانګو دانګو د مستۍ نه په دوکونو راتله، ښایسته هوسۍ که ښاپېرۍ په تیندکونو راتله، لکه د غونډې بغېدله د کافر بچی وه، سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه. او نینې که ډېرې د احساس په بټ وسوځېدې، څه کلوګې شوې څه ایره شوې او څه وتړکېدې، او دا د زړه بټ کې دنګېدله د کافر بچی وه، سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه. او د خنداګانو په ګلونو یې سپرلي خواره کړل، هم د هر خوا په سوکو غرونو یې سپرلي خواره کړل، او ګل څانګې پاڼې پاڼې تلله د کافر بچی وه، سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه. او دې کارسو د خنداګانو بوشي هر خوا ویشتل، او ورونه هم یې د سرو شونډو په هر چا ورول، او په هر یو زړه کې ښخېدله د کافر بچی وه، او سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه. او دا په تلاش د چا فرهاد کې څه بېسا بېسا وه، د قاتل حسن په نشه کې څه ادا ادا وه، د شیرینۍ وزغلېدله د کافر بچی وه، او سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه. او په سپین څادر کې د فطرت د واورې ګټ ځلېدو، سره انینګي لکه سره د اور د بټ ځلېدو، شنه غاڼکۍ وه تاوېدله د کافر بچی وه، سمه په زړونو راختله ده.
کافر بچی وه او چې د حسن د لیدې کاڼي ویشتل کول چې زما او ستا د زړونو ماتول کول چندړ په ملا را ماتېدله د کافر بچی وه سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه او داسې کافره ښایسته وه که ښایسته کافره داسې کافره ښایسته وه که ښایسته کافره زما غزل کو کافر و شایسته کافره زما غزل کو کافر و شایسته کافره او غزل و شړېدله د کافر بچی وه سمه په زړونو راختله د کافر بچی وه او موږ وې ملهم به کړو زخمونه په ملم جمع کړي موږ وې ملهم به کړو زخمونه په ملم جمع کړي کېږدو بلکې به ګلونه په ملم جمع کړي اورې سیلې کو شغېدله د کافر بچی وه سمه په زړونو راختله د کافر او مقطع ده چې اخري ما وې غزل پې نه لیکم چېرته کافر نه شم ما وې غزل پې نه لیکم چېرته کافر نه شم د عقیبه نور کوڅې لیکم چېرته کافر نه شم لا په مانځه کې یادېدله د کافر بچی وه دا په مانځه کې یادېدله سمه په زړونو راختله د کافر بچی او دغه دی نو بس ډېره مننه جي ثاقب صاحب او ستاسو ډېره زیاته مننه ګرانو اورېدونکو تاسو د ثاقب صاحب ډېر خوندور کلامونه واورېدلو امید ده چې تاسو به هم ترې مزه اخیستې موږ هم ترې مزه واخیسته نو ګرانو اورېدونکو وخت چونکې ناوخته دی موږ خو وی چېرې د ثاقب صاحب نه نور هم څه واورو خو وخت ناوخته دی دوی چېرته روان دي دوی چېرته ځي نو ګرانو اورېدونکو انشاءالله په روان پروګرام کې باندې یو بل مېلمه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو نو خپل کوربه جنت ګل عادل عقاب نیازي نظر خان لالا او پیر شاهد له ورکړې اجازه